د چاپې سهار 21مه برخه د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت په خوب ویده شهیدان په سپیو وداړل شول. د جدي میاشتو هیواد ته د ژمي سړې څپې را رسېدلې وې. د نور هیواد په نسبت د میدان وردګو ولایت چې د بیعي سوړ دی هوا پکې زیاته سړه وه. د یرغلګرو عاداتو کله به هم چې هوا زیاته یخه وه دوی به شپني عملیات ترسره کول. همدغه شپې یې د مظلومو هیوادوالو د کړولو لپاره انتخاب کړي وې. په دغه عملیاتو کې داسې جنایت ترسره او تکرار شول چې ساری یې کم تر سترګو کیږي. په وژنو سربیره یې په دغو وحشي عملیاتو کې د عزت او عفت منارونه په سپیو د تلاشي سربیره ټوټه ټوټه کړل. بیلګه یې اورو. د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ د اندړو کلي د یار محمد کورنۍ چې د یادې سیمې د خلکو له قوله دینداره او مجاهده کورنۍ ده. دوی نه تنها اوس بلکې د روسي اشغال پر مهال هم د ازادۍ د لیلا مینه پاللې وه. د شهادت کاروان ته همهغه مهال ګران زوی برکت الله وقف کړی و. د شپې تورې تیارې په سیمه تاریکي خوره کړه. د تل په شان د شپې خاموشي د رقیبانو د بې پلوټه تیارو بنګار ماته کړې وه. دا یوه شپه نه وه بلکې هره شپه به د دوی له امله د شپې له غیږې آرام کډه کړله تر دې چې د سیمې استوګن له دې بنګارې تر پوزې راغلي وو او له خوبونو سره یې خدای پامانۍ کړې وو. زموږ یو ملګري د اشغال په مهال ایران ته تللی و. هلته چا ترې پوښتنه وکړه له افغانستان ولې راغلی؟ ده په ځواب کې ورته وویل هلته بنګنې ګرځېدلې اعصابي ناروغي یې راته پیدا کړه له هغې مې کډه راکړې. مجاهد خیر الله عمري چې د شهیدانو ورور دی د پیښو په اړه راته وویل. د بنګونو له بنګار سره یو ناڅاپه ډبډبنې تیارې هم سیمې ته راورسېدلې. په څو شېبو کې عسکر ترې پیاده شول. زموږ ورور نقیب الله غاټول چې دغه مهال د کلي په مسجد کې و د غره په طرف لاړ. ملګرو او ماته یې زنګونه هم وکړل. څو شېبې وروسته د یرغلګرو د تیارو له لورې پرې 3 مرمۍ پیر شوې او ځواني مرګ د شپې په غیږ کې د غره په لمن کې په شهادت ورسېد. انا لله و انا الیه راجعون. یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو. د دغه شهید ورونه چې دا مهال د ځان د حفاظت په تکل د سفر لار خپله کړې وه له خپلې سیمې ان تر بغلان ولایت رسېدلی وو. کله چې د خپل ورور په شهادت خبرېږي د کور په طرف روانېږي. دا چې د لارو امنیتي وضعیت او نور مشکلات زیات وو ځکه خو د دوی ستنېدل 1 هفته وخت نیسي. دلته د خپل شهید ورور جنازه هم تر پاتې او بې دیدنه ترې د لحد په لور مسافر شو. دوی کور ته په دې تکل راورسېدل تر څو د خپل شهید ورور فاتحه واخلي او د قرآن کریم ختم ورپسې وکړي. کله چې کور ته راورسېدل که ګوري د دښمن سارګرو سمه تر سار لاندې کړې. عمري وویل ورور مې روح الله مازدیګر ته راته وویل نن ضرور کومه پیښه کیږي. ته به یو ځای او زه به بل ځای شپه کوو سره یو ځای کیږو نه. دلته د شهید جانان د فاتحې او ویر لمانځلو موقع هم نه وه. د دې کور مسافر نن له سفر راغلی و. په کور کې ماشومانو خوښۍ کولې. د دوی د مورکۍ زړه خوشحال و چې څو شېبې به خپل زخمي زړګی ټکور کړم. خو مورکۍ خبره نه ده چې دلته د انسان په جامه کې داسې انسان دښمنه درندګان شته چې چاته د خپل ویر لمانځلو موقع هم نه ورکوي. په همدې مازدیګر ورباندې د خوښۍ یوه څپه ورغله. فکر یې وکړ چې عصبي تکلیف ورته پیدا شو. روح الله جان راته وویل داسې یو څه مې ولیدل چې زړه مې له پردې ویست. د شپې په مهال روح الله د کلي لوړ لوري ته تللی و. تیارې ورته کېنولې خوندي ځای و. که ګوري د کلي منځ کې یو کس په ډېرې بې رحمۍ په شهادت ورسولو. کله چې د روح الله جان پرې پام شو ضمیر یې اجازه نه ورکوله له خپل ځای راووتلو. سم د لاسه یې په امریکایانو حمله شروع کړه. هغوی تیارو ته امر وکړ بمبار یې پرې وکړ او په شهادت یې ورسولو. له شهادت وروسته یې سپي پرې راخوشي کړل او د شهید د مبارک جسد له بېعزتۍ تر څنګ یې د هغه مبارک وجود ټوټه ټوټه کړ. انا لله و انا الیه راجعون. پچا چې د دې چم ښکلا مینه وه بې حده. د لومړي شهید نقیب الله غاټول وینې لا نه وې وچې
د فاتحې مراسم یې پای ته نه ورسېدلې چې د دوهم شهید د فاتحې مراسم پیل شول. والد صاحب یې د نوموړي د شهادت پر مهال ویل ما د اسلام د دین د قربانۍ لپاره زیږولی و، پرې خوښ یم او افتخار پرې کوم. مورکۍ یې نورو خلکو ته ویل زما په بچیانو مه ژاړئ، دوی د الله تعالی په دین قرباني ورکړې، مبارکي راکړئ. درنو او قدرمنو اورېدونکو، نړیوالو بشر دوستانو دلته داسې جنایت ترسره کړل چې د جنګیز تاریخ هم ترې شرمیږي. د دوی هر وحشت به د تاریخ پاڼو کې پاتې وي او د دوی وحشي صحرا به د لوستونکو او اوریدونکو په ذهن کې ثبت وي. د خاورو تسپارو نو خود بشفاعت پانا پانا را رژیگو، نو خود بشفاعت پانا پانا را رژیگو. چی گل غندی یاران په ژوندانه خاورو تسپارو، چی گل غندی یاران په ژوندانه خاورو تسپارو. د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو تسپارو، د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو تسپارو. یو ګل د شهادت په خوب وي د خاورو تسپارو، یو ګل د شهادت